زما عزتمندو دا نننې وظیفه د هغه رونو دپاره ده چې په هغوی باندې ډیر زیات قرض وي او د دغه قرضونو د لاسه هغوی پریشانه وي او ژوند یې تنګ لنډ وي او زړه یې تنګ وي انشاءالله تعالی دا وظیفه د پورا یقین سره کامل توجه سره وکړي الله جل شانه ورته د قرض ادا کولو غیبي اسباب مهیا کړي یا زما عزتمندو هغه رونه او خویندې چې د هغوی رشتې نه کېږي دا وظیفه دیو کې الله جل شانه ورته بهترین ځای کې رشتې ورنصیب کړي یا داسې رونه او خویندې چې د هغوی رشتې کېږي خو په هغې کې بندش وي په هغې کې رکاوټ وي څه کسان داسې وي چې هغه په هغه رشته باندې ناراضه وي نو دوی ته دا وظیفه کول پکار دي هغه رونه چې د هغوی کاروبار او د روزګار مسایل وي کاروبار او روزګار ولاړ وي یا کاروبار او روزګار وي خو پای کې ورته نقصان ملاويږي تاوان ورته ملاويږي یا هغه رونه او خویندې چې د هغوی اولاد نشته نارینه اولاد یې نشته دی نو دې ټولو رونو او خویندو ته پکار دی چې دا وظیفه د پوره توجه یقین سره د الله جل شانو په ذات باندې کامل برواسې سره وکړي انشاءالله تعالی که د چا د قرض و مسله وي د اولاد مسله وي د نارینه اولاد مسله وي کاروبار روزګار مسله وي یا د چا د رشتې مسله وي د دې ټولو دپاره دا ډیره عظیمه وظیفه ده زما عزتمندو د رمضان کریم میاشت مبارکه دا روانه ده او شروع ده او اخیری لس ورځې دا د اور نه د نجات دي په دې کې تاسو دا وظیفو کې صرف لس منټه وظیفه ده ډیر حیران کن کمالات دي ډیر عظیم الشان برکات دي دستاسو چې کوم حاجتونه وي ناممکنه حاجتونه وي ناممکنه پریشانه او مشکلات وي مصیبتونه او غمونه وي تاسو پای کې راګیر یې ان شاء الله تعالی د دې ختم په وسیله او توفیل سره الله جل شانه تاسو تمام مشکلات ختم کی تاسو کم مقاصد وي خواهشات وي الله جل شانه به تاسو ته پای کې کامیابی عطا فرما کی سمای عزتمندو دا وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم یا ربنا یو ډیره خاص او مجربه وظیفه ده د یا ربنا معنی د ای زما ربا ای زما خدایا زما عزتمندو په دې کې الله جل شانه ته یو آه ته یو دردانه आवाज ده الله جل شانه را بلل دي نو زما عزتمندو دا وظیفه تاسو مکمل توجه او دھیان سره وکړئ ان شاء الله تعالی د دې چې کوم برکات دي دا به تاسو په خپل باندې ووینئ زما عزتمندو وظیفه ز تاسو ته بیانوم خود دین مخ کې تاسو ټول ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست ده کجره زما چینل ملا تر اوسه پر سبسکرایب کړئ نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ولا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آله کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي زما عزتمندو ویډیو اخیره پر وګورئ او سکپ کوئ یا تاسو په وظیفه باندې بیا پويږئ نه وظیفه مکمل ترتیب او طریقہ کار دا دی چې تاسو به کاونټر را واخلئ یا به تسبیح تاسو را واخلئ د ټولو نه مخکې پیله به اول تاسو درې پیرې درود شریف درود ابراهیمی ولولئ بیا ورپسې 100 مرتبه سل پیرې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا به تاسو ولولئ او بیا ورپسې 7 مرتبه و پیرې ولولئ یا ربنا ای زما ربا یا ربنا ای زمونږ ربا یا ربنا ای زمونږ ربا دا به و پیرې ولولئ انتهایی توجه سره خشوع سره او داسې به आवाज کوي الله جل شانه ته لکه څنګه چې موږ یو بنی آدم ته आवाज کوو زموږ ټول توجه هغه طرف ته برابر وي نو داسې پوره توجه دیان سره الله تعالی आवाज ورکړي بیا په اخره کې درې پیرې درود شریف ولولئ او بیا چې تاسو صدوا هم ده ان شاء الله تعالی تاسو د یقین نه سیوا تاسو د برواسه سوچ او فکر نه سیوا الله جل شانه تاسو ته درعته کی کچره مکمل یقین سره تاسو برواسه تاسو دا وظیفه وکړه زما عزتمندو دا وظیفه خامخا ضرور به ضرور په خپل هم کوي خپل رونو دوستانو سره هم د صدقه جاریه په تور باندې شیر کوي
ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.